یو شی ډېر زیات عام شوی دی او ډېر خلک ټلیفونونه هم کوي تپوس کوي او بیا زمونږ په دې وطن کې ډېر خور شو چې هغې ته سودي نظام وایي سود ورته وایي ډېر خور شو غریبانان مالدارو له ورشو پیسې ته قرض غواړي او ته وایي در به کم خو منافع به راکې دې سود ورته نه وایي د منافع ټکې ورته وایي څونه منافع څونه دې پکار دی زما خو 1,00,000 روپۍ پکار دی بس زه به درکم خو میاشت پس به ورپسې 10,000 روپۍ راکې او که میاشت پس دې را نه کړې نو 2 میاشتې پس به بیا سي بیا به 1,20,000 راکې او که دې را نه کړې نو میاشت پس به 10,000 زیاتېږي درپسې هغې غریب سره خو پیسې نه او دم ورته ډډه والي میاشت تېره شي زما هغه پیسې یاره نشته بله کې ټیک ده 10,000 به زیاتېږي اخره کې هغه 1,00,000 روپۍ 3-4 لکو روپو ته ورسي بیا ته پکې موټر ونیسي بیا ته پکې کور ونیسي بیا ته پکې جایداد ونیسي بل زمونږ په دې وطن کې چا سره پیسې نی او څوک قرض نه ورکوي نو یو بل چل کوي موټر سایکل والا لاړ شي وی دا موټر سایکل لا باندې خرڅ که په قرضو هلکه دا خو په نغدو په 80,000 دی او په قرضو په 1,20,000 دی د 2 میاشتو قرض ډېره ښه په 1,20,000 روپۍ دا موټر سایکل په قرضو ورکي هم اقه ټیمې ته په نغدو په 80,000 والی یا ته همغه دوکاندار والی او یا د دوکاندار ملګری ته والی سود دی 80,000 یې ورکړې او بیا به 2 میاشتې پس 1,20,000 غواړي نومونه ولا خلقو بدل کړي دي تجارت ورته وایي منافع ورته وایي حالانکه دا ډېر لوی جرم دی او د سود نه لویه ګناه په مخ د ځمکه غټه ګناه چې دی نو هغه سود دی ما چې کوم حدیث تاسو مخکې ولوستو د حضور پاک یو صحابي دی عبدالله ابن حنظله رضی الله تعالی عنه او ای حضور پاک فرمایلی په مسند د احمد کې او په نور طبرانی معجم کبیر وغیرہ کې دا حدیث په ډېرو کتابونو کې دی حدیث څنګه دی درهم الربا د سود 1 روپۍ درهم خیر شرعي روپۍ وي زمونږ د دې روپۍ نه لږ قیمتي وي زه به په خپله ژبه کې ووایم درهم الربا د سود 1 روپۍ یاکله الرجل چې یو سړی ښځی خوري ښځې د سړو تابع وي په دې نصوصو کې د سود 1 روپۍ چې یو انسان یې خوري وهو یعلم او ده ته پته ده چې دا سود دی یو خدا دی چې یو سړي ته پته نه لګي چا وله ډوډۍ وکړه او هغه د سود په پیسو ډوډۍ کړي او ده ته پته نه چې دا د سود د پیسو ډوډۍ ده نه چې ورته پته چې دا د سود د پیسو ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اشد عند الله اشد من 36 زنیتن 36 زناکارو باندې الله دومره نه خفه کېږي لکه په دا سود په 1 روپۍ استعمالولو خوراک چې خدای څونه خفه کېږي څومره لوی جرم شو زنا خو ډېر لوی جرم دی او ډېره لویه ګناه ده لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا قرآن شریف کې الله وایي ګورې زنا ته نږدې نشئ دا د خدای نه ډېره خطرناکه لار ده د الله د په دین کې او ډېر د دین خلاف خطرناکه لار ده الله پې ډېر خفه کېږي 1 روپۍ زما وروڼو ګورې دا که سړی 100 روپۍ خوري 1,000 روپۍ خوري 1,00,000 خوري ورکوه ضربونه 1,00,000 روپۍ تا د سود استعمال کړئ نو 1,00,000 له په 36 زناکارو کې ضربه و ضرب ورکا څومره به ته جوړېږي 1 روپۍ د سود چې د ته پته یو ته استعمالې او ته خورې د پیغمبر مبارک وي زه نه ویم د 36 زناکارو نه د خدای په نس خطرناک جرم دی 36 ګره ته یو سړی زنا وکړي دونه به په الله خفه نه شي لکه 1 روپۍ د سود چې ته وخورې دا یوه ګورې ډېرې نه څومره خطرناک جرم مخکې دا سود دا جایز و زمونږ په نورو دینونو کې
اوس هم بعضې خلک یې ښه کولو جواز سره استعمالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړه چې سود حرام مکمل خلکو به سودونه کول پیسې به یې ورکړې په سود باندې او دغه طریقه وه چې دا تاسو ته ما کومه طریقه وه او په هغې به بیا وصولول او وصولول او وصولول او وصولول وایي دا خو یو تجارت دی که نه لکه څنګه چې سړی عام تجارت کوي دا سود هم یو تجارت دی خلک په ذهن کې دا سوچونه کوي ولې که دا 1000 روپۍ زه یو ځای کې استعمالوم نو ماله خو ګټه کوي نو چې دله مې ورکړې دی به یې راله ګټه راکوي که نه نه داسې نه ده استعمال یې که دا خو ته مسلمان د ضرورت نه ناجیزه پیدا اخلي ولې ظلم کې زیاتې کې مسلمان له قرض حسنه ورکړه مسلمان باندې نو ما ورکوه په سود ولې پیسې ورکې قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي واورئ دا آیت یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو څومره د مینې الفاظو سره الله اعلان کوي قسم دې دا د خدای د مینې الفاظ یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ایمان څه ته وایي ایمان دې ته وایي چې ته خدای منې او الله سره به مینه کوې نو منې به د الله قدرت او د الله صفتونه به منې څومره د مینې لفظ شو ای خلقه تاسو ما منئ ما سره مینه کوئ زما قدرت زما صفتونه منئ نو یو خبره واورئ ای د ایمان خاوندانو اتقوا الله د خدای نه ویریږئ څومره خطرناک لفظ دی لکه څوک چې چا یو غلط کار کوي او ته ورته د خدای روی ور واچې چې د خدای دپاره دا کار مه کوه د خدای نه ویریږه نو که ده کې انسانیت او اسلامي دی به خامخا دا کار پرېږدي اتقوا الله د خدای نه ویریږئ وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین که مسلمانان یې مهرباني وکړئ دا سود بس پرېږدئ په چام د سود پیسې پورې پرېږدئ ورته وی نالم در او بیا څه وایي فإن لم تفعلوا واه واه فإن لم تفعلوا که دا کار تاسو ونه که دا سودم پرې نه ښوده نو فأذنوا بحرب من الله ورسوله د خدای او د پیغمبر جنگ ته تیار شئ مونږ خو د خدای د پیغمبر که پیغمبر وي پیغمبر به جهاد د سره کوي جهاد او که پیغمبر نه د هغه د وفات نه پس د هغه خلیفه به در سره جهاد کوي یعنې د مسلمانانو بادشاه به در سره جهاد کوي فأذنوا بحرب من الله او د خدای جنگ ته تیار شئ د خدای د یو ماشي جنگ ته موږ نشو تیارېدی یو ماشي چې راشي دا ډینګې ماشي ورشه وګورئ که نه څوک ورته تیارېدی شي نه یا دا مخکې چې دا کم غم تیر شو دا څه ورته ویلې کېږي دغه کورونا ټوله دنیا په غم اخته کړې وه ټوله دنیا نو کورونا ته څوک ټینګېدی شي نشي ټینګېدی بادشاهانو اوس هم ډېر بادشاهان یو بل سره سنګل میلاوئ لاس هم یو بل سره نه میلاوئ او اوس هم خولې ته او پوزې ته کورې چولي هغه شی ولې کورونا ده او کورونا ده او څومره دنیا پکې مړه شوه نو د خدای غضب ته زما د په خدای قسم یې که غرونه هم ټینګ شي لږې داسې نور داسې داسې تو که دې میکونو ته راځي دې اخوا د خدای بنده دقه دی که او داسې تو فأذنوا بحرب من الله ورسوله د خدای جنگ ته ځان تیار کې ای سود خورو ما سره خدای جنگ ونه که خدای مقدر کوي که نه اخره کې به دې رو نصیبه به څه کې برباد به دې کې په ټینشن کې به مبتلا کی په غم کې به مبتلا کی فأذنوا بحرب من الله د خدای جنگ ته تیار شئ د خدای جنگ ته تیارېدی شي نه په دنیا کې هم د خدای جنگ ته تیار شئ په ځن کدن کې هم د خدای جنگ ته تیار شئ په قبر کې هم د خدای جنگ ته تیار شئ او د اخرت په هغه قیامت میدان کې هم د خدای جنگ ته تیار شئ الله ستا سره به څوک جنگ کوي تا خو چې یو جړق ورکه یو جړق نو داسې غرونو نه دې دا لاوې راویستلې یو جړق دې ورکه نو بلا کورونه یې تباه و برباد کړل الله تا خو یو سیلاب راوست ورشئ په بلوچستان کې او په سند کې وګورئ د دنیا کورونه یې یوړل اس دنیا خلک یې هم یوړل پکې تا سره موږ جنګ کولی شو نشو کولی نو چې جنګ نشئ کولی ولې سود کوئ داسې شوه لکه سودخور وایي چې خدای در سره جنګ کوم را میدان ته شه دی مثال شو سودخور وی الله تا سره جنگ کوم سودخور وی الله ستا پیغمبر سره جنگ کوم
نه یریږم، نه ستا نه یریږم او نه ستا د پیغمبر نه یریږم. کوم جنګ په خولې نه وي، خو مقصد یې همدقه دی چې تا ته الله وایي سود مه خوره، او که پرېږدې نه دا سود، نو زما جنګ ته تیار چې او ته بیا هم کې. نو مړه پښتانه خو په خبره پوهېږي که نه، ته بیا هم کې څنګه ته د خدای جنګ ته او د خدای پیغمبر ته تیار یې، تاکې طاقت به وي د خدای د جنګېدو. یاره ان کنتم مؤمنین که مسلمان، او که کافر بیا در باندې څه. او فإن لم تفعلوا الذين يأكلون الربا، کم خلق چې د سود پیسې خوري، لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، دوی چې د قبر نه پاسي لیوني به پاسي، په دیکو به رواني لکه لیوني په شان، د لیونو په شان به ډغرې به خوري او د لیونو په شان به رواني. او دا ولې دا سزا ولې ده؟ دا د خدای جنگ او د پیغمبر جنگ ته تیارېدل، خدای ته بډې وال، او د قبر نه چې پاسې دیکې به وی، جټکې به وی، لیونې به. دا ځکه چې ذلک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، دی به یاره دا خو یو عام تجارت دی نو، لکه ته چې عام تجارت کوم نو سود هم یو تجارت دی که نه. جی دا خو سود نه دی، دا خو منافع ده. الله وی واحل الله البيع وحرم الربا، سود مې حرام کړی دی او تجارت مې دله حلال کړی دی، دواړه یو شانتي نه دي. فمن جاءه موعظة من ربه فله ما فانتهى فله ما سلب، که چا د خدای نصیحت ورته راغی او قبول یې کړه او د سود نه ځان وساته، نو څه شی دی؟ نو بس دا وامره الی الله، بس ټیک شو خبره، باقي د زړه نه خدای خبره. ومن عاد، دا ټکې واوره، ومن عاد، او که چا د دې حکم او د آیت نه پسم سود وکړه، فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، دا د دوزخ او د اور مرګري دی او همیشه به په اور کې پراته روزي بنا. ولی سود حرام قطعی دی، او چې ته وې سود خو عام تجارت دی، نو تا ورته حلال وې. څه دی ورته وې؟ حلال. او زموږ د علما وی حرام ته چې څوک حلال وي دا کافر دی. نو چې دی وی مړه دا خو تجارت دی، دا خو منافع ده، دا ته حلال ګڼې، چې حلال ګڼې کافر شوې. که ښځه حلاله ګڼې کافره شوه، مرتده شوه، د خاوند سره نکاح ختم. که سړی ورته حلال وی او نکاح کړي مرتد شو، د ده دا ټول اعمال باطل شو. د چې له دې نه مخکې څونه منځونه کړي دي، روجې نیولې دي، حجونه کړي دي، عمرې کړي، ټولې په اوبو لاو، مرتد شو، کافر شو، نکاح ختمه شوه، او فجهنم کې به همیشه د پاره پراته. اوس که یو سړی دا وایي یاره سود خو کومه، خو حرام دی، حرام خو دی کوم، ګناه ورته وایي چې دی کومه، دا کافر نه دی، دا کافر نه دی. خو د ده سزا څومره ده؟ د ده دومره سزا ده لکه د شپږو دېرشو زناکارونه زیاته سزا ده یوه. او دویم څه دی؟ دویم د ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی. څه وایي؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الربا 70 جزءا ایسرها ان ینکح الرجل امه. الله سود چې دی دا اویا، زه به پښتو کې درته ووایم، سود دومره خطرناکه ګناه ده لکه سړی د خپلې مور سره اویا پیرې زناکاري کوي. اویا پیر دې سزا ته به څوک ټینګېږي؟ دې ته به څوک ټینګېږي؟ پیسه ډېر خوږ شی دی مړه پیسې دپاره خو خلک مورم وجني، پیسې دپاره خلک خورم وجني، پیسې دپاره خلک رورم وجني، پیسې دپاره خلک پلارم وجني. اینې تاسو روزانه پیسې دپاره خلک ښځم پرېږدي، پیسې دپاره خلک ګاونډیم وجني، پیسې دپاره خلک د هر چا حیا علي، پیسې دپاره خلک قبر هم تباه کوي او خیرت هم تباه کوي. نو سود دی وګټه، پیسه دی وګټله، موټرګی دی وګټه، لږ خوشحاله ژوند دی له دنیا د یو څو ورځو تېر کړه، عامه خوشحالي. نو که ورته ارام وی، ارام چې دا خو ارام دی، او زه ورته حلال نه ویم ګناه ده، نو بیا هم څونه سزا شوه، بیا هم د خدای جنګ به ورسره الله کوي، پیغمبر به ورسره جنګ کوي، بادشاه به ورسره جنګ کوي. او چې ګناه ورته وی چې دا ګناه ده، کومې خو یاره ګناه ده، نو 1 روپۍ د 10 زناکارونه زیاته ده. او چې ګناه ورته وی چې ګناه ده خو کومې، نو داسې شوه لکه چې مور سره دی اویا کرته بدفیلي وکړه خپلې مور سره.
او که نه وی چې مړه دا خو تجارت دی ګوره تا ورته ګناه نه وي حلاله دی ورته وي مړه دا خو مولیان لګیا دي مولیان نه دي لګیا د خدای قرآن لګیا دی مولا نه وایي د خدای کتاب وي د خدای قرآن وي او د خدای پیغمبر وي د مولا جبې صرف تا ته را رسوي نو که دا وی مړه دا خو تجارت دی مړه دا خو منافع ده داسې مولیان وي نو زما رونو د ایمان نه اووتې حرام ته حلال ویل کفر دی حرام قطعي دي دې ته چې د سود ته څوک حلال او جایز وي کافر دی مرتد دی که سړی دی ښه نکاح کړی ښځه ترې لاړه طلاقه شوه او که ښځه ده او د نکاح د خاوند نه جدا شوه او د دې نه مخکې چې څومره صدقې او منځونه او روجې او هر څه نیولي دي ټولې ډب ته پرېوتې تباه او برباد شو او قبر نه چې پاسې نو دا لیوني په شان به پاسې او هم فیها خالدون همیشه به په دوزخ کې پروت روزي بنا ټول عمر به دوزخ کې پروت اوس بل واوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی اوه کسان دی دی با په آخرت کې په قبر کې د جنت د میوې سکه ونکي سکه او دی با همیشه وی الله وی په ما لازم ده چې دوزخ ته به لیږم او الله وی همیشه به په دوزخ کې پراتی او د جنت ته نعمتونه به په دې خولې مرانه ونه کې رب العالمین فرمایي هغه وو کې یو څو کسان درته ښیم ټول نه یو هغه چې همیشه شراب څکي د شراب عادي دی شراب څکي یو ځل یې اوس کله توبه یې ویسته ټیک شوه نه دې سره مستقل شراب پراته دي او شراب څکي یو دا او بل څوک دی چې په ناجایزه طریقه د یتیم مال خوري زه اوه دي خو زه خپل مقصد در راځم بل هغه انسان چې سود خوري او سود خوري او سود کوي نو چې کوم انسان سود کوي رسول الله مبارک څه فرمایي وی په ما حق علی الله الله وی چې په ما لازمه ده لازمه چې دی برانه جنت په سترګو نه ویني او د جنت د میوو سکه برانه دی نه کوي دا کم سودخور دی دا هغه سودخور دی چې دی وی مړه سود پکې چا آرام کړی دی دا خو یو تجارت دی یو منافع ده او حلال وته دی د پاسم زما دا بیان چې څوک اوري نو بیا به هم سود کوي نه به کوي انشاءالله العظیم توبه به وباسو د سود نه ناره به تېره کړو لوږه به تېره کړو خپل رب به نه خفه کړو ناره او لوږه به تېره کړو خو د خدای جنګ ته نشو تیارېدی نارې او لوږې به تېرې کړو خو په قبر کې او په آخرت کې د خدای عذاب ته موږ نشو ټینګېدی او نارې او لوږې به تېرې کړو خو موږ به ځان له همیشه جهنم په بیه وانه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته لاړ او واپس راغی نو ما ته خدای پاک یو څو څیزونه وښول وایي بعضې کسان مې ولیدل چې غټې خېټې وې او لکه د شیشې په شانتې وې دنې کولمې او هر څه د بار نه ښکارېدل او په دې خېټو کې دننه مارانو او د خېټو دا کولمې او دا څیزونه یې خوړل او چغې دې خلکو والې یو مې ده ولیدل دویم مې داسې یو سړي ولید چې د وینو دریاب دی او خوټ کېږي د وینو دریاب دی او خوټ کېږي ګرم دی او یو سړی د هغه وینو په دریاب کې په دې میانس کې ولاړ دی او بل سړی د دریاب په غاړه ولاړ دی او هغه سره کاڼي پراته دي د کاڼو ډېرې دی ورته دا کوم سړی چې د دریاب په میانس کې د په دې خوټ کېدلو وینو کې دی دی دې غاړې ته راځي نو د غاړې دا سړی په یو کاڼي اولی او چې څنګه اولی نو رسا په دې خوله ولګي او د هغه کاڼي دومره زوري چې د دریاب میانس ته یې ور ورسوي دی بیا لامبو وی او غاړې ته راځي دی ورته ولاړ دی خو چې رانږدې شي پاکاڼي ښه مضبوط رسه وولي او چې ویلي نو هغې دومره زوري چې د دریاب میانس ته یې ور ورسوي هغه لامبو وی سوځیم او وینې دي په وینو کې دی نو حضور پاک د تپوس وکړه د جبریل علیه السلام نه وی دغه سړی څوک و چې دا خېټه غټه وه پړسېدلې شیشې غوندې ما ته دننه هر څه ښکارېدل او خېټه کې مارانو چکونه لګول او دا څوک و دا دریاب والا وی دا ستا د امت هغه خلک چې سودونه کوي او سودونه خوري چې مړ شي د چا دغه سده او د چا دا سده
سزاګانې خو مختلفې چاله هغه سزا ده او چاله دا سزا ده چې دا کم سړی مړ شو او سودخور دی ټینګېدی شی دی ته نه نو سود ډېر خو دا پیسه ډېره خوږه شو قسم دی د پیسو له خلکو ایمان پرېښود د پیسو له خلکو خپل رب پرېښود د پیسو له خلکو د خپل پیغمبر پرېښود دا به څه کېږي او یاد وساته زما وروڼو روزي هغه ده چې خدای پاک موږ له مقرر کړی چې څومره رزق دله مقرر دی حقه به دله راځي دویمه پکې نشته یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی حبیب عجمي رحمت الله علیه دا د تاریخ دا و چې د وړومبو زمانه کې سود کو سودخور نو یو ځل کور ته راغی نو ښځې ته وایي ډوډۍ راکړه وایي ډوډۍ نشته نه اوړه شته په کور کې او نه په کور کې ترکاري شته چې دله پخه کړم وایي 2 منټه کې د لار سره وړم نو چې چاله پیسې په سود ورکړې وې نو یو پسې لاړ هلکه راکړه ډوډۍ راکړه هغه نه یې اوړه راوړل بل پسې لاړ غوښه راکړه بل پسې لاړ غوړي راکړه مثلا بل پسې لاړ د هغه سود په پیسو کې هغه سود کې تی څیزونه راوړل او ښځې ته یې کېښودل ته وایې چې سامان نشته دا څه دی شبه پخوه غوښه یې پخه کړه ښځې دې ناستې اوس دې غوښې ته غوښه پوټ کېږي دې کې یو سوالګري اواز وکړه خیر راوړی خدای مو بخا سوال یې وکړ دې ورته څه وایي ور یو خبره ته بله م وکړم چې دا څوک سود کوي دا پوره شومپړه کمي دی خو په سود پیسې را جمع کوي نو چې د چا پیسو سره دومره شوقي چې دی د خدای او د رسول جنگ ته غاړه ایږدي دا شومه مې د انتهایي شومې شومپړه نو سوالګري چې سوال وکړه نو دی ورته څه وایي زمړارو کېږه سنډا ځان له ګټه که نه سوال کې او سوال کې او سوال کې او غواړ او ګوره دا سوال هم ګناه ده ښه نن سبا د سوال هم مختلفې طریقې راوتې دي پخوا به خلک په دې دوکانونو ګرځېدل او سوال به یې کو په دې دوکاندارانو بولې یو پیسه او 2 پیسې یې ښودې وې نو ابه یې وله ورکولې هر چا په دې ښارونو کې به وله ماته روپۍ ښودلې وه اوس هغه شی ختم شو اوس سوالګري ګرځي وي 100 روپۍ نه کمې نه علم ما ته بل په خپل یو کس وې وی سوالګري راځي یو ځای ته تللي زما دوستان دي په دې شیرین کوټو کې کپړې والا وی یو سوالګري راځي او هغه سوال کوي او د 100 روپو نه کم نه علم دا اوس وګوره ته نه علم د 100 ولې ستا په ما موټ خرڅ کړي دي که نه څه مې ده نه څه چل شوی دی چې 100 روپو نه کم نه علم دا خو د هر چا خپل وس دی که دله چا درکړې والا او که نه علم نه 100 سے کم نہیں لوں گا نو یو تم وی بل تم وی دا زبردست تجارت دی ماسخوتن چې کور ته دي زرګونه روپۍ پیدا کړي یو ځل پخوا په دې قصه خانه بازار کې روانه یو رکوټې غوندې هلکو بشیر جانه ماشوم غوندې یو رکوټې کوټینې هسې د قد نه رکوټې و هغه ځان له خپل تجارت شروع کړی چې څوک به په لاره تل بس د هغه د خپې ته به یې ور ټوپ کړی او کلکه به یې ترې راخپه ونیوله او یې 100 کاله سل ډې بلکې هغې نه هم زیات و چې ور ټوپ به یې کړه خپې ته بس خلکو وایي چې خدای د خپې نه یې سره نیولې م دی به لا سره څوک او پوره نخره وه ټول دوکانداران له 100 کسان به ولاړ هغوی به سړي ته خندل چې اوس به دې څه کوي پوره میله وه زه روان هم زما خیال نو چې ټس شو زما د خپې ته راودانګل او د خپې پورې زما داسې شو لکه د لاشونۍ د هډوکي په شان کلک ونښته او یې 100 روپۍ دی دو او خلک هم اوس ما ته ګوري چې به دې 100 روپۍ ورکوي او چې چا پورې ونښته هغه به 100 روپۍ ورکړي کوز به شي بل ته به یې ټوپ کړی دا د هغه تجارت وی 100 روپۍ دی دو مې ولې موټ تیرا باندې خرڅ کړي دي که قرضدار یې دی پرېږده وی نه نہیں چھوڑوں اردو کې لګ جاؤ پنجابی وی نه پرېږدم 100 روپۍ به راکې دا سوک مې اوچت کړ د سر له مې بس اوس خوښه د خپله ده پرېږدی او که په دا سر د ښه مضبوط یو سوک ووام سوالګرې خو رټل نه پکار خو ستا طریقه ټیک نه ده یو خو یې زما ټولې جامې د خدای سپېره د خاورو ډکې کړې هلته د مریض تپوس له د غونډ د پیو پنسه دې راله غونډه خړه کړه یو خو دا غلطي وکړله په زور د خلکو نه غواړئ ولې په چا دې پورې خو چې سوک مې نیغ که اوچت مې که سړي ټوپ کړی خو یې کړی مې ته په چا وړېدلې نه 100 روپۍ دی په دوکان به ګرځي 100 روپۍ راکړه دا ولې ستا پې پورې څه ګناه ده سوال یو هغه انسان چې ضرورتمند وي د یو وخت ډوډۍ ورسره او د بل وخت نه هغه له سوال جایز دی
هم بهتره دا ده چې دې سوال نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی ولا روانو او وی خیر راوړی، پیسې یې غوښتې. نبی علیه السلام ورته دلته راشه، وی کور د کره څه شته؟ وی صاحب څه خو داسې خاص نشته. وی ورشه چې څه یې راوړه. نو یو د لرګي جام و هغې راوړه او یو زوړ زړه شړی وه، زړه شړی چې خلک یې اچوي او سبزي پکې او د پاسه په ځان اچوي، هغه یې راوړه. رسول الله مبارک وفرمایل دا به څوک والي؟ یو صحابي وي زه به په 1 روپۍ والم. نبی علیہ السلام وی من یزید علی درهم، د دې نه زیاتې څوک راکوي لکه بولی چې خلک کوي. بل صحابي وی زه په 2 روپۍ علم، هغه له یې ورکړل په 2 روپۍ. دته یې ورشه دغه راوړه، تبر یې ولا واغې یا ترخز یا تبر. او حضور پاک ولا په خپلو مبارکو لاسو په هغې کې لرګی ټک و. وی شا به زه ځنګل ته چې دومره ورځې دې ونه وینم، خشاک را شو که وروړه او بازار کې خرڅوه، شبه زر ځه. هغه لاړ ځنګل ته او خشاک به یې راوړه، خرڅو به خشاک راوړه. یو څو ورځې پسې بلا پیسې وګټلې. راغې نبي علیه السلام لا وی ګوره دا دله بهتر دی د سوال نه. یا بچانه وغواړې در به کي که در یې قدر لا نو ام دې ته ذلیل دی، سترګې دې ټیټې دي، او که در یې نه کړ نو ام ذلیله شوې. نو دا کار مه کوه، ځان له خپل تجارت کوه او خپله ګټه کوه. او حضور پاک فرمایي چې څوک سوالونه د خلکو نه کوي نو د قیامت پر ورځ به په دې مخ کې د غوښې ټوکړه ني تش اډوکې به یې اډوکې. نو دا بله طریقه ده. څوک په دې طریقه سوال کوي، څوک په دې طریقه اوس نن سبا ښځې په کورونو کې ګرځي او سوالونه کوي. او یاد وساتئ زما وروڼو ګورې ځان بیدار کړئ. دا کمې ښځې ګورې زه راته حقیقت ویم، دا کمې ښځې په کورونو ګرځي غلا کوي، دا غلا کوي. یوه ښځه چې دا هغه به صیبه څوکي دا ګوره دا ما چې څو وې دا د چټم پکې راغی. الیاس مولوي صاحب د سډېرو دا زمونږ دوست دی، زمونږ شاګرد هم دی، الله دې خوشحاله کړي. هغه کال کړی چې دلته ماجوکي کې یوه ښځه ګرځېده چې د شیخ صاحب مرید یم. واوره دا پکې لا بله راووته. ښځې زما مریدانې کم ځای دي او ما له اجازت را کړی دی او د هغوی د خاندان یم او خلکو باندې دمونه اچولو پیسې به یې غونډولې. دا چپې دی، دا پکې لا بله راووته، دا لا بله په خلکو به دمونه اچولو پیسې را غونډول. نه خو زما مریدان شته چې درته د اوس نه اعلان وکړم، نه زه ښځو سره میلاوېږم قطعا. بعضې وخت کې زنانه راشي تاسو ته اعلان هم کومه چې زنانه زما ملاقات له رانه شي، اوس نه راته اعلان دی. د جمعې په ورځ بعضې زنانه نیکانې وي، صالحانې وي، د هغې دا خیال دی چې دی به راته دوا وکړي، د هغې دا خیال دی به را باندې دم واچوي، د هغې دا خیال دی به وظیفه راکړي. نه پاک پام کوئ، قطعا ما کره را نه شي زنانه پردی. خاوندان دی راشي، رونه دی راشي، بچي دی راشي، د هغې په واسطه به ورته دوام کومه، وظیفه به م وله ورکومه او اوبه به ورله تموم. زما دا قانون دی چې زه زنانو سره نه میلاوېږم، دا مې فیصله ده، کرام شي زه نه میلاوېږم زنانو سره. نو ولې راځي زنانه؟ نو نه مې ښځې په ټیلیفون بعضې زنانه رانه وظیفه وغواړي، هغه وظیفه وله ورکوم. نه مې مریده شته، نه مې د خاندان څوک شته او چې دا دمونه اچي او پیسې غونډوي. او دا ښځه چام ګیره کړه که نه دا او خیو ټکوي، په دې خبره پوهېږې څه چل به ورسره کوئ. خو تاسو نه ګورئ، غم به جوړ کړئ. زنانو ته ووایئ، پردو ښځو له به ګوتې نه وړئ، خپلو زنانو ته ووایئ چې راوې پرځئ او سمې وټکئ، لکه پخوا چې به هغه وږي تاسو په هغه کوتکونو ډزوله، دقسې وډبوئ. او که زما نوم څوک د چندې دپاره استعمالوي چې دا د پلانکي دپاره چنده غواړم د جومات مدرسې دپاره، نو موږ د جومات مدرسې دپاره چندې په لارو کوڅو کې نه غواړو. نن سبا خو دام رواج دی صاحب، دام د سوال یو انوکه طریقه ده، دام طریقه ده. په لارو کوڅو کې سوزکې رواني او خدای مو بخا او جومات جوړېږي او خدای مو بخا او مدرسه جوړېږي او خدای مو بخا یتیمانان دي وجاړي، یتیمانان ماشومان یتیمانان او چنده راکې. نه یتیم شته او نه پکې مسکین شته په مدرسه کې، دروغ وایي. دا یتیمانان بشیرجان یتیم دی څه؟ خدای ته وګورئ، غټ غټ هلکان په مدرسو کې سبق وایي، دا یتیمانان دي، دا مسکینان راونیسئ که نه دا ظالمان لګي وپوټئ. تاسو غواړئ مولیان په مخ اخیستي دي کنځلې ورپسې کوئ، دغه راونیسئ.
خدای مو بخا یتیمانان دي او مسکینان دي که نه او د ډوډۍ نار دي څونه تاوان یې وکړي یو خو مدرسه دې ذلیله کړه خوار شي خلک وایي دا مدرسې دونه خوارې شوې او د مدرسې طالبان دونه خوار دي اوس هم خلک وایي د طالبان دي او دا غریبانان دي او دوی سوالونه کوي یو چندې غونډۍ مدرسه دې ذلیله کړه خوار شي مدرسه دې سپکه کړه خوار شي دروغ دی یتیمانان په مدرسه کې نشته دروغ وایي خوار شي او که چې کوم یتیمانان په مدرسه کې مدرسه لنګر ورکوي مدرسه کتابونه نشته خش هر یو مدرسه کې کتاب شته مدرسه کتاب هم ورکوي دا طریقه ده په سوزکو کې به ګرځي هغه چې 15,000 روپۍ راو 6,000 روپۍ د خلکو نه راغونډې کې مثلا نو 3,000 روپۍ د سوزکي شوې هغه له خپله کرۍ ورکوي بلکې په 4,000 هم سوزکي نه ګرځي 4,000 سوزکي واخېستې 2,000 پاتې شوې 2,000 په نصف اللی و نصف اللک نیمې د مدرسې شوې او نیمې د دې چندې والا شوې لا چې په نیمه رضا شي او چې مدرسې والا لکه مې زر ورکي هغه مدرسه چې دا سوزکي ګرځي هغه محتمم هم غلي دا ته پته ده چې ته ولې غلا کې 6,000 روپۍ راغونډې شوې د خلکو نه مدرسې له مدرسې له پکې 1,000 روپۍ رالې دا ګناه نه ده چې نه شي چلولی مه چلوه مدرسه خدای ته وګوره دین مه سپکوه خدای ته وګوره شریعت مه سپکوه خدای ته وګوره دا طالب د پیغمبر وارث دی دا مه ذلیل کوه خدای ته وګوره د پیغمبر کې په دې مدرسه کې قرآن او سنت ښودلی کېږي دا مه ذلیله کوه خدای ته وګوره مولیان مه ذلیله کوه دا خلک دا مولیان خلک په کوڅو کې ګرځئ او چل راغواړي او خیراتي چې نه شي چلولی مه چلوه مدرسه بل څه کار شروع داسې خلک هم شته هلکه ستاسو په دې کورونو کې خو ډېرې زنانه ماشومانو ته قرآن ښایي که نه ښایي دا خو په هر کور کې زمونږ کور کې شکر دی شته په نورو کې شته هغوی څه چل کړي په کور د پاسه یې بورډ لګولي دا مدرسه را ټیک ده ولګوه چې خلکو ته پته ولګي هم ګرځي په خلکو چندې غواړي زما په کور کې مدرسه ده نو خدای دې په تڼاکه سټکورې کا خو ښه ده خپل کار هم کوي او ماشومانو ته سبق وي نو چندې وله راغواړي دا یو لوی غم جوړ چنده راوړی خدای مو بخا نو اوله بیا 10 روپۍ ماشوم په منډه راوړي نو چې راوړي څنګه پلان کې 10 روپۍ راوړې خدایا ته واړه جنتونه ورکې نو خدای دې تباه او برباد کړه ته د هغه له په 10 روپۍ ورکړل موږ به په ساراک شپې کوو موږ به څه کوو د جنت ټیکهدار یې ته 10 روپۍ ورکه ته ټیکهدار یې چې جنتونه ورکې او ته جنتونه خو نشته جنتونه خو د خدای ته پته ده چې څومره دي دروازې ته دي یو نو مې درته نه علم تاسو دا تورنګزوال ټول پیژنې اوس مړ دی ټول یې پیژنې زه د شیرګل طرف ته را روان وم هغه اوس څه چغې وایي هلته چا پروګرام له بوتلی وم راتلمه اوس په لوډ سپیکر لګیا دی خدای مو بخښه که نقدیني د چرګ واګې راوړی مې دې ته ډرامه وایي دا زبردست راک دی را ټینګ کړی دی ځکه زنانه خو پړه باړه سواندې وي او هګۍ خو هر کور کې وي یس صاحبه د ماشومانو 2 3 انډې راغښتې دي او رازغلی یې او چې ورکړي خدای مو بخه پلان کې 2 انډې راوړي ماشوم څه دی روم دی بچې پلان کې د پلان کې دي 2 انډې خدای ته جنتونه بل ته وي پلان کې مړه شکرۍ دا ګوډکه او نن سبا هګۍ پسې ودي پته شته راته دا کورنۍ هګۍ دا خو به هم زما په خیال کې په 30 روپۍ خو به یې که نه زیاته به دا انډې دي را روانې دي مې دا د ظالم بچیه چې دا شی د کم ځای زده کړی دی دا خو چې ته له دې کوڅې نه وځې خو ښکارۍ غونډه شوه بلې کوڅې نه وځې ښکارۍ غونډه شوه زنانه سره خو انډې وي نو چې لږ را مخکې شو که نه نو ما هغه ډرایور ته یې ته ور مخکې شه نو ما ول آواز وکړې مې پلان کی ما خو پېژنده مې پلان کی بند کړه لوډ سپیکر دی چې لوډ سپیکر یې څنګه بند کړه او پستر ګړوندو پستر ګړوندو اوس هګۍ راواغېسته او اومه هګۍ یې په مری په خوله ور واړوله اومه لږ اوچت که مړه ستاسو ټول سپیکر ټول ګډ وډ بجلي ګډه وډه جنریټر نه دا څه مسلې جوړې کړې دي یاره څومره د لرې ځای نه میلمانه را رواني او راځي او سیسټم ټول ګډ وډ نه پوهېږو چې څوک په دې سره ما ول آواز ورکړه مې پلان کی بند کړه لوډ سپیکر چې ما آواز وایي شیخ صاحب تی مې خوار شي هګۍ غواړي د جومات دپاره د خلکو نه او سکې یې په خپله دومره چالاکو په دې مری لاس کې ایښودوي داسې چغې وایي څه داسې چغې وایي ای ته خدای دې مې مردار کا خوار شي دا په جوماتونو پس پسې په کوڅو کې ګرځي او په لارو کې چندې غاړ
او جومات جوړېږي او یو کس دی چې هغه جومات زما د پلار د وختو د نیکه د وختو نه په لارو کې ښکرې نیولې ده هغه جومات جوړ نه شو اوسه پورې جوړ نه شو دا ښکرې نیولې دا د پلاسټک ښکرې او د خلکو د سپیمو ته نیغې نیغې کوي د خلکو سپیمې یې پې سوری کړې ټولې مه ورکوئ دې خلکو له چندې دا د دین سپکاوی پې کوي نو اوس ګور یاد وساتئ زنانه په کوڅو کې ګرځي سوال کوي نو یو کس دو هغه زنانه په دغه کې نور ته غلا کوي او بل هم خبروم بل دا چل کوي چې ورسره ټچ موبایل یې د زنانو تصویرونه دي په کور کې دا ګور ځان خبردار کې د زنانو تصویرونه ټچ موبایل یې والي چې والي نو بیا ورته ووایي چې تاسو له خدا تصویرونه دي دونه پیسې راکړئ ګنې دا نیټ ته لیږم یا نمبر د خاوند زده کړي چې ستا ما سره تصویرونه یې زنانو دومره پیسې راولېږې او ګنې بس نیټ دی ورکوم او ګورې ځان وساتئ بل هم داسې ښځې را ګډې شوي دي په دې ځای کې په دې وطن کې ګرځي ماشومان هم پټوي او غلا کوي نو سوال کول ګناه ده سوال کول حرام دي حرام او د قیامت پر ورځ د سوالګري په دې مخ کې به تش اډوکي غوښه به پکې نه هغه سړی دا مدرسو له چې چنده غواړي دا ګورې سوال نه دی ښه سوال څه ته وایي سوال مضمومه چې کوم ګناه ده هغه خو خیر ده عربي اوږد تعریف دی خو پښتو کې درته وایم چې سړی ځان پې مالک کوي ځان له غواړي او ځان پې مالدارۍ ځان پې مالک کوي او په داسې طریقه غواړي چې ځان ذلیله کړي دا سوال حرام دی اوس چې مدرسې له څوک غواړي خو ځان له نه غواړي خو مدرسې له غواړي اخو ځان نه ذلیل کوي هغه خو وروروي مدرسې له راکړه چنده که راکړې راکړه که نه کړې نو زور خو مې در باندې نشته دی بهر کیف هغه سوالګري اواز وکړه حبیب عجمي هغه ورټه ورته ویې زمانه څنډه خپل کار کوه موږ ځان له یو بل ځای نه راوغواړو ته سوال کې نو چې کله هغه غوښه په پخېدو شوه او دته یو دغه اوچته کړه یو نوړی ټوله وینه وه مکمل اکټوی هغه ښوروا هم وینه ده او غوښه هم ټوله وینه ده ښځې ورته وی اسپیره سودم کې دا دې ګوره په دنیا کې درته خدای وښوله چې دا دنیا کې در باندې خدای پاک وینې څکي او سوالګري خوار چې د خدای نوم واغېسته نو ادې مرټه بس بنده ته الله هدایت کوي دې حبیب عجمي دقه وخت پاسې کټوی توی کړه او یې زما توبه د نن نه بس او اعلان یې وکړه چې چا سره هم زما د سود پیسې دي سود معاف اصل پیسې راکې او چې د دې نه مخکې ما چا نه ما سودونه اخیستي دي راشه چې هغې له خپل سودونه واپس کړم اعلان یې وکړه نو چې په لاره به ته که نه په لاره نو ماشومانو به ترې منډې وهلې حبیب سودخور را روان دی ګورې اخوا شی د ده سورې د باندې پرېونه دي ګنې غرق به شی دونه سپیرو هغه سودخور حبیب را روان دی او ګورې که د سورې در باندې ولګېده نو ګورې دوزخ ته به ځې نو چې توبه یې ویسته که نه نو ماشومان ګور خدای د ماشومانو زړه کې واچول د نیکانو سره مینه خدای د نیکانو په زړه کې اچي حدیث رسول الله مبارک دی نو ماشومانو به خلکو ته وی هغه حبیب توبهګار را روان دی هله راشئ چې ورته ورنږدې شو د الله سوی ښکل کړو هله چې د ده سورې را باندې ولګېد چې خدای مو جنت ته بوځي د هغې حبیب نه خدای پاک یو ډېر لوی شخصیت جوړ کړ سوالګر چې سوال وکړي او ته پوهې چې دا مجبوره دی یا یو ښځه او هغه مجبوره ده او د خدای نوم یې واغش ورکوه ولا او دا چې کوم کاروباري دي نه ځان ساته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل کور ته راغی ام المؤمنین ته وایي د خوراک څه شته وایي یو د الله رسوله وی لږه غوښه چې راوړې وه په رکیبې کې هغه مې تا له تاخچه کې ایښودې ده مې چې حضور پاک راشي وبه یې خورې نو چې دا څنګه ورله ام المؤمنین د مسلمانانو مور او پلیټ ته یې ګوتې کړه کې کاڼی پروت و سپین کاڼی پروت الله رسوله دی کې خو غوښه تا له ګاونډۍ را لېږلې وه او ما تاله ښودې وه چې تاسو به یې وخورئ اخو بکره د سپین کاڼي ته جوړ شوی دی حضور پاک ورته وفرمایل څوک سوالګر خو نور راغلی چې سوال یې کړی وایي او یو سوالګر اواز وکړه چې خیر راکړې خدای مو بخه وږیم ما وی خدای دې وبخه رټلې مې نه وه خو ما هغه غوښه ځکه ورنه کړه چې مې تاسو به یې وخورئ ځکه نبي علیه السلام به همیشه خوراک به نو په خېټه باندې به یې کاڼې تړلې و د لوږې د وجې نه نو سوالګر یې لاړ وی ګوره دا غوښه د هغه سوالګري حق او حق تا غله ورنه که او ماله دې راکړه دا د خدای د سپینه بکره کاڼه جوړه نو ګوره خو پیغمبر و د هغه معجزه وه یا صحابیاتو د هغې کراماتو زمونږ خوا کې نشته خو چې
چې کم پردې حق ته خورې دا پوه شه چې ستا په زړه کې ته کاڼي چکې او خېټې ترې کاڼي دي ځکه خو خلک سنګدل شو ځکه خو د خلکو په زړه کې نرمي نشته او خلک سنګدل شوي دي نو سود ډېر خطرناک شی زمونږ په دې کلي کې یو قبر دی خو زه خلکو ته نه ښیم زه جنجال ته جوړ نشي او د بعضې دوستانو ته معلوم دی بعضو ته زمونږ د کلي بعضې خلکو ته ظفر لاله داسې ده که نه بعضو ته معلوم دی هغه چې کوم ځای میږي وي او میږي نه ځي ورشه د هغه قبر نه یو چونډی خاوره راوړه د میږو په سوړه واچوه که میږې په سترګو مو ویني ډېر خطرناک شی دی سود نو سود نه به زما وروڼو ګوره ځان ساتئ ښه نن به واده ما سره کوئ چې نن نه پس که څوک هم په سودونو کې مبتلا وي نو موږ به نن توبه وباسو انشاءالله العزیز رسول الله مبارک سوی خیره کړې ده هلکه د پیغمبر خیره قبولی که نه وي لعن الله آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهده چې څوک سود په خپله کوي بل کوي گواه دی پکې د سود کاغذ لیکي ارضینویسانو ته ویم چې د سود کاغذو نه لیکي ګوانو ته ویم چې په سود ګوان نشه پیغمبر مبارک فرمایي دا خلق د خدای ذلیله کړي د خپل رحمت نه د خدای لرې کړي رسول الله مبارک ورته خیره کړې ده اوس زمونږ په دې وطن کې د سود چې کومې طریقې دي څه دي یو خلک په بینک کې پیسې جمع کوي منافع خوري دا سود دی منافع نشته سود دی دا ګناه ده حرامه ده که چا کړي وي حساب دی ولګوي چې ما څونه منافع راغشتې ده هغه د صدقه کي خو د ثواب نیت به پرې نه کوي دا به نه کوي چې ګنې ماله به خدای ثواب راکړي دا به و چې دا پلیتې پیسې ما راغشتې دي دا ګنده چېرته غریبانانو له مسکینانو له دې ورکړي او د ثواب نیت به پرې نه کوي دا یو صورت دی دویم څه دی د بینک خلک په سود قرض رالی بعضې بینکونه په سود قرض رالی دا هم سود دی ګناه ده بل څه دی بعضې بینکونه ګاډي په سود ورکوي دا ګاډی مې دله درکړه دومره میاشتې په کشتونو باندې دا به راکړي او که دې کې دا پوره نه کړې نو دا ګاډی په 100 لکه بیا به په بله میاشت کې در باندې زیاتېږي که هغې کې دې پوره نه کړې خلاصې دې نه کړې په بله میاشت کې به زیاتېږي دا سود دی دا ګناه ده دا حرام دی او زمونږ دا ملک ولې برباد ګرځي دا ډالر کم ځای ته ورسېد کله اوچته او کله ښکته او معاشي ته وردا ملک ولې دا تیل ګرانېږي او دا څیزونه ګرانېږي دا موږ ملک سود کوي په سود پیسې راوالي د IMF نه راوالي د ورلډ بینک نه راوالي د نورو ملکونو نه راوالي نو بیا خو سره پیسې نه چې سود ولا هغه قرضه خو یې څه کوي هغه د سود پیسې ورسره ني نو وي موږ ته یو کال وګوره وي ښه دونه به پسې نورې راکړي دونه به نورې راکړي دا خو ګنکپان دي غلي دي هغه پیسې خوري که نه په خپله یې خوري په قوم یې نه لګوي نو ورشه نن ستا په ملک څونه سود دی کربونه ډالر ستا بل قرضداری دی اوس ستا ملک دې حد ته ورسېد چې څوک روپۍ والا قرضه نه ورکوي نقصان یې څومره شو تباه دی ملک دا ولې دا بین الاقوامي ته ورباندې سود کوي ستا په ګاونډ کې افغانستان دی ستا په ګاونډ کې هېڅ نظام نشته نه ټیکسونه شته او خوار دی خوار اوس آزاد شو د امریکې نه او چې څومره په د امریکې او د برطانیې په بینکونو کې پیسه پرته ده هم وله نه ورکوي لیکن نن دا تاله مثال دی چې نن افغانستان 1 روپۍ د بار دنیا قرضدارې نه دی ولې سود نه پیسې ستا نه مضبوطه ده هېڅ نشته جنګونو والی دی جنګ تباه کړی دی تنخواګانې اوسه پورې نه رسېدې اوس تنخواګانې شروع شوې 1 روپۍ قرض نشته ولې سود نه کوي موږ څه کوو سود باندې یو نه رالو نو د بل نه رالو نو د بل نه رالو د یو هغه بل له ورکوو د بل هغه بل له ورکوو د بل هغه بل له ورکوو او چې دا کم ګنده لیډران د سیاسي نو دا پیسه بار وباسي او ځان له په پلازې او مارکیټونه بار دنیا کې اخلي او ملخوار وزار نو موږ هم سود کوو زموږ بادشاهان هم سود کوي زموږ تاجران هم سود خواره دي زمونږ شیخان هم سود خواره دي زمونږ اجیان هم سود خواره دي داسې خلک مې لیدلي چې د بړې نه یې ږیره اوږده ده د بړې نه او سودونه کوي اورم داسې اورېدلي مې او بس په باوسوق مې اورېدلي چې دا خلک سودونه کوي
رونن با د محرم مبارکه میاشت ده د حضرت حسن د حضرت حسین رسول الله مبارک د نوسی بلکې یوازې د حضرت حسین نه د خاندان نبوت د 3 او یا د ګولونو د شهادت میاشت ده او محرم د برکت میاشت ده او حضور پاک فرمایي چې د رمضان نه پس د برکت میاشت محرم ده نو د دې محرم د خاطره چې دلته کم ناس یې او زما واسوک اوري که زنانه اوري او که نارینه او که په بار ملکونو کې دي ټول به دا عهد کوي انشاءالله چې نن نه پس به موږ سود نه کوي انشاءالله او چې څومره هم د سود پیسې راغېښتې دي او واپس کې هغې خلکو له چېرم راغېښتې دي او که خلک درته نی معلوم او یا واپس کېدلې ممکن ني نو صدقه کې خو د ثواب نیت به پې نه کوې نو سود ډېر خطرناک شی دی الله یې دې مونږ وساتي بچو له به پیسې ګټې که نه او آخرت دې ځان له خپله تباه او برباد کړه ښه شی نه دی زما وروڼو دویمه خبره دا ده زمونږ دا مسلمانان په ډېرو فتنو کې پراته دي زمونږ ملک هم د فتنو نه ډک او نومې مسلمان د فتنو نه ډک زه کله حیران شم یا خدای پاک دا په موږ څه شوي زمونږ په مسلمان څه شوي او دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم مخکې پیشنګویۍ ورکړې دي هغې چې څه ویلي دي موږ تر ورځ راځي ورشئ تاسو په فلسطین کې وګورئ هغه بیت المقدس کې هغه اسرائیل ظالمان یهودیان راځي او زنانه داسې د دې کمسونه نیسي او راکاږي او چغې ورته او د ماشومانو په مخ کې مور رونیسي موره او ټکوي او پرې د پاسه خېږي هغه بچي یې چغې وایي او واړه ماشومان رانیسي د مور په مخ کې واړه ماشومان او په دې کوټکو په دې ګنداغونه یې وایي او بیت المقدس ته مانځلی نه دي اکثر چې مانځه ته نه ورځي د بار نه پرې ډزې شروع کې ویلې دا د مسلمان حال ورشئ هندوستان ته وګورئ په هندوستان کې د مسلمان څه حال جومات ته یې نه پرېږدي جومات ته چې بار روزي پولیس ورته ولاړي او په شړقونو یې وایي ورشئ تاسو عراق ته وګورئ څومره مسلمانان پکې لاړل او تباه او برباد شو پکې لیبیا ته وګورئ څومره مسلمان لاړل زمونږ په دې ګوړ کې کشمیر ته وګورئ څومره مسلمان دا یو مسلمان یو ښه د افغانستان کې وګورئ یا زمونږ د ملک پاکستان کې وګورئ نو پرون زمونږ یو شاګردو مولانا رحیم الله شیخ صاحب په افغانستان کې هغه هم غریب شهید شو او ښکلی عالم و خشته عالم لا د هغې نه مخکې نور علما کرام په افغانستان کې شهیدان شوي دي آی روز یو دوه د امري شهید شو د هغې نه څو ورځې مخکې یو بل عالم و یو شیخ و هغه پکې شهید شو بل شهید شو دا به څه کېږي یو خدا دی چې موږ عوام الناس به خدای ته سر به سجود شو او توبه او بل دا چې موږ به خدای ته وجاړو که نه چې خدایه که دا موږ په څه ته خو خدای ظلم چا سر نه کوي او زیاتې نه کوي خو دا ټول زمونږ د ګناه او دا ټول زمونږ د هغه بدو اعمالو نتیجه ده چې موږ ته میلاویږي ولې چې زما مشر مړ شي زه پرې خفه کېږم د چا پلار مړ شي پرې خفئ د چا استاد مړ شي پرې خفئ د چا شیخ مړ شي هغه ټول پرې خفئ نو ګوره هر څوک چې دي علما د هرې فرقې سره چې تعلق لري او د هرې طایفې سره چې تعلق لري علما دي د خدای د دین د قرآن د سنت او د حدیثو رهنمایي کوي او خدمت کوي دعا وکړئ حضرت شیخ صاحب ته چې الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله تعالی د قبر خوشحالۍ نصیب کړي الله ټولو وارثانو له صبر ورکړي او د هغې نه مخکې چې کوم نور علما او شیخان وفات شوي دي هغوی له دې خدای د آخرت خوشحالۍ ورکړي او د هغې وارثانو له دې خدای پاک صبر ورکړي او الله زمونږ د امت مسلمه خدای د دې فتنو نه په امن کې وساتي خدای ټول امت مسلمه مسلمان هر ځای کې چې دی مسلمان د مسلمان ورور دی خدای د مسلمانانو په زړونو کې دی الله د مینې او د محبت او د الفت پیدا کړي او خدای د مسلمانانو وینې محفوظ کړي الله او ټول چې څومره اسلامي ممالک دي خدای ته د قرآن او د سنت په رڼا باندې روښانه کړي چې کوم مردگان وفات دي دا زمونږ د داود جان حاجي صاحب لور وفات شوې وه هم غریب ډېر زیات دړمن دی دا دویمه لور وه چې هغه وفات شوه نو دعا ورته وکړئ هغه له کور والا له خدای صبر ورکړي الله دې هغه لور له خدای د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي خدای د نورو غمونو نه وساتي او تېر جمعه د زمونږ دغه مسلم حاجي صاحب دي ارور څه نوم هلکه جانثار مونږ خو د دعا م وکړه زه خو بیمار وم بیا دعا له م ورلم جانثار هم ډېر خالق و ډېره موده دلته مونږ له مانځل هم راته
الله دې مغفرت نصیب کړي، الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، وارثانو له خدای صبر ورکړي. بامبو خیلو سیف شاه وفات شوی دی او قاسم خیلو کې فیض الله خور وفات شوی ده او میره کې مې یو مړی شوی دی چې څومره دی الله یې ټول وبخي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. یو ملګری راغلی اولاد یې نشته، خدای ته ورله نارینه اولاد ورکړي. هیرونو د جمع دعا وکړئ، ستاسو دعا خدای قبلوي. تاسو په اخلاص جومات ته راغلی او د لرې ځای نه راغلی، خدای چې د چا بچي نی الله نارینه اولاد ورکړي، او که د چا بچي وي لوڼه وي او زامن یې نی نو خدای ته ورله زامن ورکړي. خدایا که د چا په کورونو کې بیماران یي ته ورله روغ صحتونه ورکړي، خدای رنځونه په خوشحالو بدل کړي. که دلته دې مجلس کې څوک بیماران یي خدای ته ورله روغ صحتونه ورکړي. خدای موږ د سودونو نه وساتي، خدای موږ ستا او ستا پیغمبر سره جنګ نشو کولی، خدای د سودونو نه مو ساتي، د حرام خورۍ نه مو ساتي، او خدای د حلال و فراخه روزي موږ له راکړي. خدای زنانه په سرونو د حیا او د پردې څادر واچوي، او الله د دنیا او د آخر د فتنو او آفتونو نه په امن و امان کې وساتي، او د دنیا او د آخر خیر هم نصیب کې. الله د حاسدینو د حسد نه مو ساتي، د شریانو د شر نه مو ساتي، او خدای پاک د ساحرینو د سحر نه مو ساتي، د بد نظر او بد نظرو نه مو ساتي. خدای د بچو د غمونو نه مو ساتي، بچي نیکان او صالحان لوی کړي. او زمونږ د جمع له د ډېر لرې لرې ځای نه دوستان راځي، د ډېر لرې لرې ځای نه، او په یو ښه امید راځي. خدای ټولو له په یو یو قدم اجرونه ورکړي، د ټولو دعاګانې قبولې کړي. او بالخصوص په دې بار ملکونو کې زمونږ بعضې دوستان دا زمونږ دا بیانونه اوري، نو هغوی ته دعا کوي. دا مسافر غریبانان په ډېرو پریشانو کې پراته دي، خدای پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي، ښه روزګارونه ورکړي، قرضونه اخلاص کړي، او الله ته زمونږ نه راضي شي، او زمونږ اعمال د خپل رضا د حصول ذریعه وګرځي. برحمتک یا ارحم الراحمین.